اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اراغلم تاستا پدې خبره باندې لا تعبدو چې تاسو به عبادت نه کوئ الا الله سوا د الہ نام. سر د سورۃ مصدر پدې باندې و التم دار غلیو من لدن حکیم خبیر الله تعبدوا الا الله. ندلت دلیل نقلیش ادعوا ان اخاف علیکم یقینا زیریګم پتا سي باندې په وخت د نمن ورځې داوو کې عذاب یوم علیم دا عذاب د ورځې علی من عذابو دا عذاب دے ورځنا چې درناک دے عذاب داغي. دلته د علیمن صفت د یومن دے بحال متعلقه. عذاب علیم عذاب وجیع صفت بحاله دے او عذاب یوم علیم وجیع عذابه دا صفت بحال المتعلق. پس اویرو استاو مشرانو آغا کسانو کفرو چه کفر اکڑیو دا قوم دا نوح علیہ السلام نا سیو المقولة صدا ما نراکا نگور منگتالا ہے نوح علیہ السلام الا بشر مثلنا مگر دا چه یو بشر زمونگ پا مثل بان گورا دا منکرینو دعوا دا انبیاؤنا دا انکار پا صورت کے دعوت تزمونگونی بشری دا نبی علیہ السلام دا بشریت نا منکرین کافر دی. دار پیغمبر کڅوک دا وایي چې نبی علیہ السلام بشر نه دی نو کافر کیږي. او ټول خلک د بشر نه انکار نه کوي. خدا منکرین او بيدینان چې شپور چغي او زماغونه دی او زماغونه دی بل خبر نه کوي. د دوی دا دعوا د الفاظ تنقیسی دي. نو لہذا دا خبره به مشرکانو خپل پیغمبرانو ته کوي. نگور منگتال اللہ بشر مثلنا مگر زمون بشر وما نراک اتباک ومن نگور تالا رچ تابداری کستا الا الذین مگر آگسان هم رازلنا چی آغا ضعیفان زمون دی بادی الرأی سرسری فکر والا ظاہر الرأی ضعیف سرسری فکر والا او خیار خلق در کی نشتا او دا ارازل زمون دی ضعیفان غریب سفلا سمشر سڑے رس نشتا. وما نرى لكم علينا من فضل او نگور مونږ تاسو لره علينا پزان قلبانی من فضل ته احسان او فضیلت چې تاسو خوراک کوي مونږ کو تاسو هم کوي او چې مونږ خور تاسو هم خوري چې تاسو خدای تعالی ته ګران وي خو څنګه سبیل روزي بل تاواله وي. بل نه ظنکم بلکې ګمان کو مونږ پتا دیوانی کار دی بینه دروغ وینکو مونږ ته دروغ جن ښکارای. او ورته نوح علیہ السلام اے قوم زما رایتم ایوینه تاسو لیدلی مودي کوم لیدلی نو خبر را کوي. ان کنتو کچریه مزالا بینتن فواضح دلیل من ربی د جانب ذنب زمانہ افمن کان علی بینت من ربه کایما ذا فواضح دلیل ذنب خپلنا واتانی ورکړي باری تعالی ما ته رحمت الرحمت من عندي د جانب خپلنا چې نبوت دیم فعمیت پس بیا پټ کړی شوی حقیقت د دې دلیل علیکم بتا سی باندې. نو کمن په واضح دلیل یو مونږ ته رحمت ملوي اپتا سبانه ملتبس شوی پټ کړی شوی بیا به هم منکذبین یو کدسی نو بیا به منکذبین یو. ان كنت على بينه من ربي
فكنت كاذبا که په واضح دلیل بیا هم کاذب یم. وهمیت معنا التبست والبست پټکړې شوی بدای حقیقت دلیل پتا سي. ان نلزمکموها آیا نجبرکموها على قبولها مجبورو مونږه تاسو په قبول دغه لارې باندې وان تم لا کارون حال دا چې تاسو لا دلاره تکاریونه بدګړون کی چې تاسو دې ته بدګړون کی نو یا مونږ تاسو مجبورو وسنو مجبورو کوم نه کړ. دغه دور کې jihad نه وخا نوح علیہ السلام په قوم کې jihad نه و. نو دا دې لپاره ورته وایي چې نو مونږ تاسو سره مجبور کړي پدې نه یې خو دعوت دې دعوت چلو ایمان راوړل مخوف راوړېږي نه مراوړې سره حال دا ولستنخارا کوي راته چې باندې وای بند کوي ان اجري ان تنخا زما الا الله بیا دی و توی خدای څه وکړه غریب ځان نه لري کنو زمونږ به بیا سره کله کله کینو همون سادات او مشرانو دا غریب خلق دی ورته یو ما انا بتارد الذين امنوا نه مزه شړون کې دا کسانو چې ایمان راوړې پتش خول ستاسو باندې انهم ملاقو ربهم انهم يظنون انهم ملاقو ربهم دا غریب خلق مومنان یقینا دی چې دي یقین لري چې دی ملاقات کېدون کې در خپل دي. لمن خاف مقام ربه جنتان دی دا خاص مقربینو نه دي دا ملاقات در رب یقین لرون کې دي او دی به ملاقات کوي نو څنګه زو شړم. لیکن زه چې ګورم تاسو لره قومن یو قوم تجهلونا چې جهل کوي نه پوي کوي ګورم تاسو پر رؤیت بصری نه بلکې علم می پتا سو باندې د یو قوم د چې جهل کوي نو کوم به مفعول اول شي او قومن مفعول ثانی او تجهلون صفت د قومن شي او را کې باندې فاعل شي دا فعل قلوبونه وشي چې رؤیت بصری نه قلبی مراد شي او رؤیت بصری نو به خو یو مفعول غواړي دا رؤیت قلبی دی. ما سبقه کې ما نرا کې موږ نه ګورو ته نه زموږ علم پتا باندې نه مگر دا چې موږ ونه بشری. ويا قوم يا قوم زما من ينصرني من الله طریقه د تبلیغ دا الفاظ توایا تنخواه خو نه راکوي غریب څنګه وشړم ځان نه دا چې پاکان دي تاسو جاهل قوم یې کدا غریب وشړم په ما عذاب راشي څوک به مې اخلاصي طریقه د تبلیغ ده. اے قوم زما من ينصرني څوک به مدد زما کوي من الله من عذاب الله دا عذاب د الہ نه یا ینصرون څوک به مدد زما کوي یعنی ایمنا عنی چې اخلاص کې ما من الله د الہ نه ان ترتهم کچری او شړم د دیلرا کای او شړم بالفرض ضرور به عذاب راځي چې غریب می شړل مؤمنان می شړل بیا می څوک اخلاصي طریقه د تبلیغ د داسې الفاظو کې دعوت چلو. افلا تذکرون فنا خلیت ولا اقول لكم اني خزائن الله او نو هم زتا او چې ما سره خزانه د الہ دي چې دی ورته وی چې خانو خامہ قاصد سي محبوب خو دې غریبو د پاره پیسې وغواړه دومره غریب دی او ځکړي دا مالدار کا کنه کله به ورته وی چې ختمونګه یاره چې بیا عذاب راځي کومه ده عذاب راولېګا جواب راځي نو هم تاسو چې ما سره خزانه د الہ دي دا واقدار پدې کې الہ العالمین دی بس داغه خو خدای څوک مالدار پیدا کوي څوک غریب پیدا کوي خو دې بدا مقصد نه چې مستجاب دعوات نه دي نه هغه مبارکان ته تقدیر علم وي د قضا علم ورته الہ ورکی سړی ته ګوري چاته غریبۍ کې پیدا اړو دنیا او ته غواړي نه بیا
چاته چلته لیکل شي نه تقدیر د خلاف کلم دعا نه کوي. دې تجرا قماسین راشي نو ایدی کی اشاره د عجز د انبیاء وتا. نو که عجز دا معنی چې په نسبت سره الہ ته عاجز قوم دی عابدین دی خو خبره ده چې چا معبود وګڼل مشرکان کیږي، خو نه دا بی دینان تنقیص په صورت کې عاجز غني چې دی یا عاجز یو قوم دی مخلوق، خو تعالی ته اهمیت دوی ته نه ورکړي. نو دغه طرز باندې دی ته عاجز ویل دا کفر او زندقت دی. بیا الہ العالمین په هغه انداز کې به دوی ته وجیهان وی وجیهن فی الدنیا والآخرة، په آخرت کې عند الله مخور دی چې الہ ته مخامخ شنو قبلې شفاعت، په دنیا کې چې وته دعاو کې نو وجیهان دي. رب اشعث اخبر مدفوع بالباب لو اقسم على الله لا بره، د بخاری شریف روایت. دا خو به انبیاء او دا خو مستجاب دعوات ولا نو هم تاسو چې ما سره خزانه د الہ دي، نو خودی خو بیا هم په دې ټولو کارونو کې په دایمي طریقې مختاریان کلی خو نه وکړ چې اوس تقدیر دی نه ای چې یو سړی د مالدار چې خامخا به دی غواړي دا مالدار کې کذا معلق لا يرد القضاء الا الدعاء، په دعا کې به فرق راشي هغه تقدیر خو کوم مبرمن هغه کې تغییر نه راځي. ولا علم الغیب دی به چې خانو دا عذاب کله په مونږ راځي، عذاب کله راځي. د انبیاء علیهم السلام نه د امت تعذیبات الہ العالمین پټ ساتي، تمام انبیاء نه را پټ کړی دي. کله چې هغه ټیم راورسیږي ورته وایي وسوځ او راغی ورباندې. دا غي لوی وجداوی چې دوی ته په تکلیف ملاویږي قلبي. ګوره دا ورته اشاره د نبی رسول الله امت مکیوالو ته کوي چې ورته وایي چې هغه حال بدر باندې راشي. دا اشاره ابن عباس ته وی دا وایي د یوم بدر ته اشاره ده، یوم بدر ته اشاره ده، یوم بدر ته اشاره ده. خدا خبرې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه د بدر سره چې دې څه کیږي هغه وخت کې ورته ښکارا کړی چې سبا ته جنگ جوړیږي. نن نبی رسول الله لاړو، د بخاری شریف حدیث دی، ګوتې کې خو دې دلته فلانه مردارil تفلانه 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 وی سبا ته یوم دا غزینه بل ځای کې نو پروت کم چې رسول الله مبارک وته خو وری کې ورته خډیر پاغه ټیم چې او مخ کې دې پټ کړی نه خودل چې دا وکړې دا وسنګي او کله ورته ډیر لس کاله مخ کې ویلې چې فلانه ورځ باندې په دوی د سره مرداري یا ودا حال پر راضی ندی باندې هغه خفقېږي، ډیر وخت نه ملال او افغان پې کوي. دا بسو کې څومره وي لکه ارتداد د بعض کسانو چې د نبی رسول الله د وفات نه بعد مرتد شو، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه خدای تعالی پټ کړ. ورځ د قیامت کې بر رواني او جهنم ته روان کړي شي. اصحاب زما صحابه دي، زما صحابه دي. ویلا تدری ما احدثوا بعدک، تا ته پته نه و چې ستانه بعد دې کوم دین جوړ کړو. هغه ټیم کې وتخکارا کوي دلته وته نه سره دې چې نبی رسول الله استاسو اعمال ماته پیش کیږي که خیری ثنا وایم کبدی بخنه غواړ دا اعمال پیش کیږي او د مرتدینو د حال پیش نه کوي. دا ځکه پیش نه کوي چې دې خفقېده په مرقد کې ور باندې چې دا وګوره زما صحابه کرام یا زما د دین خلق دا ولې مرتد شو. ولا علم الغیب او زه د خپل ذات د اړخ نه علم نه لرم په غیب کلی باندې. دا تفصیل مخکې بار شوی، زه نه پوهېږم په غیب باندې. او څه چې ورکول کېږي خو من الله وي، عطا وي، د خپل جانب نه ذاتی نه لرم. او بیا دلته ابن عباس سی ویل عالم الغیب متا نزول العذاب، چې دا عذاب کله را باندې راځي په دې باندې غیب دې باندې نه لرم علم. ځکه دا راغی د اعتراض جواب ویل چې راول عذاب نو الف لام بکی دی ښا هغه غیب چې کلی دی تفصیلی دی ذره ذره باندې دی او په طریقې ذاتی باندې زه پاغه علم نه لرم. نو دا منافات د بعض جزئیات سره او په طریقې د عطا سره چې وته پیش کیږي سره منافات دي نشته. ولا قولوا نو مزه چې یقینا ز ملکونه فرشتہ راغلي د اسمان نه بلکې بشرم. ولا قول للذي تزدري عينكم او نو هم په حق دا کسانو کې تزدری چې سپک ګوري
ګوري اعینکم سترګې ستاسو هغه ته ستاسو سترګې سپک ګوري هغه ته تستحقرهم وتستهین بهم اهانت او حقارت په نظر ګوري اعینکم سترګې ستاسو هغه ته یعنی غریبانو ضعیفانو نوم پاک داغی کی لن یوتیهم اللہ مقولرا کہ ہرگز بورن کی دیلر باری تعالی خیرن سے خیر دس نوائم بلکہ ورکی بھی ہوتا اللہ علم بما فی القسم الہ اعلم دے آغا سبانی چیتی پا نفسنو داغی کی چی تصدیق پا ایمان علت چی سمر ایمان داغی ظلنو کی اللہ پہ عالم ان یقینن ذا اذن پتغا وقتین کا او شرم دوی دزاننا یا او ایم چې دا ضعیفانو ته خیر نه ملاویږي لمن الظالمین قاما قدر نسون کو به امزان خپل را دا خو بزان ته لوی تکلیف ورک دا خو به د ګناه خبرو کم بیا دا زنه کوم او یو ورته قومیانو نوح علیه السلام پس پتا تی جدل تنا جګړه وکړه تازه مونږ سره یعنی غیر د دین د پلاران نه سبل دین تداوت راکې فاکثر تا جدالنا فضیحت والے او کتا په جګړه زمون کې زمون خصومت د نور را زیات کم نه روزانه بحثونه دي فاتنا بما تعدنا فطرا ولا مونږ ته هغه عذاب تعدنا چې ته یې مونږ لره دا غینا یعنی وعده مونږ سره کې کای تر صادقیننا په خبره کې چې عذاب راتلون کې راول عذاب قال نو ورته نوح علیہ السلام یقینا خبر دار یاتیکم بالله راتلب کی تاسو په عذاب باندې باری تعالی ان شاء کچره د اراده وا او بیا نه به تاسو به معجزین عاجز کون کې الله راتلو دا عذاب نه تاسو عاجز کون کې نه راضی بدر باندې ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم او دا خبرم یاد ساتي چې لا ينفعكم نفن سی تاسو نصحي نصيحت او بلنه زما کذا اراده لرم د دې خبر ان انصح لكم چې نصيحت کوم تاسو لرا پدې شرط ان کان الله کویلا الله تعالی چې اراده لري د دې خبرې یو کوم چې گمراه کی تاسو سرکشه کی تاسو کایله تاسو دا غی اراده کړی نو زمانه صحت تاسو فائدہ نه رسي یعنی د دې مقصد دا چې ما تشاؤون ان شاء الله تاسو دا اراده موثرنده تر څو چې باری تعالی اراده نه کړی او یو شخص ته هدایت لیکل شوی نه نو کوو نصیحت کړ هو ربکم الیه ترجعون ام یقولون افترا بل یقولون دا آیت په درمیان د واقعي کې د مکیوالو افتراءات ذکر کړي دا درمیان کې راوړل شوی لکه هغه ته چې دا نسبتونه کړي دي نو استاد دا قومم قران کریم ته د افتراء نسبت کړي دي نو چې پاغوی عذاب راغی نو په دوی مراتلون کې ام یقولون بلکې وای آیا وای بلکې وای دا مکیوال چې د ځان نه جوړ کړي دي نبی علی السلام قران کریم لرا قول ورته ان افتریتم چې ما د ځان نه جوړ کړي د قران کریم لرا پس پما باندې اجرامی آسامی گناہ و بالدارے جرم زمانی پماوی او زبریون بیزاریم دا آغا سنا تجریمونا ایتا سمونا چی تاسو گناہ کوئی تاسو جرمونا چی کوئی دا آغینا بیزاریم خدا ماندی جوڑ کریو کمی جوڑ کری نو جرم دی پمائی خود تاسو اتباعو کئی تاسو اتباعو کئی دا ماندی جوڑ کری ولو بالفرض کی نو جرم دی پما باندیش او یا جرم ندی په ما باندې دا خو لوی جرم دی بیا بعضو کم مفسرینو دا لګول نوح علیہ السلام واقعي سره خو اکثر وایي چې دا د مکیوالو پشن واپس خپل اصل واقعي ته و اوحي وحي وکړه شو نوح علیہ السلام ته د دې خبره نو لن یؤمن من قومک یقینا شاندار هرگز ایمان دروړي د قوم ستانا الا من قد امن مگر آغا قد امن چې ایمان دروړي دي فلا تبتئس پس مخ پکېګا بما كانوا يفعلون پاغه سبانه چې دي يفعلون چې کوي د کفرنا
کېږي دی په فعال باندې. زلال شوسنا الفلکا جوړه کا کشته لرا بیاونه په منظر زمون باندې بحفظنا وحضورنا مونږ ته ګورو ووحينا او په امر زمون باندې بیا امرنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا او مخاطبه مکو زما سره په حق او نجات هغه کسانو کې چې ظلم کړی کافرانو بارک نور ما سره خطاب مکو زنور د عذاب ټیم راغلی دی. لا تخاطب ما سره خطاب مراجعه د کلام نورونه کی یعنی نور رانه دا ونه غواړي چې دا قوم باندې عذاب مراواله ګورو چې زبان نور بندي زبانی بندي ځکه چې مستجاب دعوات دی کوي چې الہ مې راول ته تقدیر دار چې راضي وو نو دغه څه وختونو کې بیا د دوی زبان بند کی. بس ابراهيم عليه السلام شان کې مر روان دی جادلنا فی قوم لوط د لوط علیہ السلام قوم بارکی موږ سره جګړې کول جګړه څه شو ما هلاکو دا قوم لوط علیہ السلام پکې ان ابراهيم لواه حلیم منیب د توایلات خاطبنی ما سره مراجعه د کلام نورونه کې په حق د نجات د ظالمانو کې ټیم راغلی نور برانه غواړم نه چې دا بچکا. نو دی وخت کې هغه اولیاء کرام او انبیاء علیهم السلام چې مستجاب الدعوات دي پر اتلو د عذاب په ټیم کې د دوی زبان بندي د دې به ډېری لارې دي. کله دغه لارې چې ورته صفا وای چې بس ټیم نږدې نور باندې غږیږي ما سره یعنی دی باره کې دعا لاس نور نه پورته کې. کله به داسې طریقه باندې وي لکه دا د عزیر علیہ السلام یا د خضر علیہ السلام واقعا کې چل ورته جوړ ویزو په عذاب وینه چې معنی ویل نه براولې وی خزانه براولم خو چې تا ویل به براولم ویاو نبی هغه کس د فرشتہ انسان په شکل تل راتله ورته او اخر د ویل چې را دا خو لایق د دې چې دیوال پر ورځول شي هلاک او برباد کړي شي. بس جبرائیل السلام راغی وی وځه چې عذاب راغی څنګه عذاب راغی ما سواده شوی ویتا وسونه ویل چې د بادار څوک نه مانی خزر خاون نه مانی غلام د بادار نه مانی دا لاله کول قابل مزاستا قوم نه مانی د خدای تعالی خبرې نه مانی دا لاله کول دا غلامان دي د بادار نه مانی. کله داسې لار ورته وګوریا خپل بند شي بیا کله په دغه ټیم کې څو نور خلق ورولېږي اچھا عذاب پر راضی کنه د خبر نه چې څه سره روانه ده آی مصروف په نورو خبرو کې ا مصروف ساتي دا خپل بند پاتې شي عذاب پر راشي. تخاطبني في الذين ظلموا لا تخاطبني خطاب مکو ما سره مغه ما سره مطلب دا دی مراجعه خبر مکو ما سره په نجات د ظالمانو کې انهم یقینا دي چې مغرقون دي د غرقړې شو نه غرقې دن کې دي په طوفان باندې دي مغرق دي ويصنع الفلك د محرک بتلاړه ایسو ځامن وسرو او کشته شروع کړه څه سختي په انبیاء علیهم السلام راغلي کشته به جوړول او دا قومیان به راتلو خندل به ورپورې دا څه شي دی دا به پتا عذاب راځي نو زبدې کې سوچ نه به خټو خندل تاسو به باران کیږي او کبه دې کې سوريږي او چکرک پزماګه باندې کشته جو نو دا ورته چې تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون نن موږ پورې خان دې خبرز به موږ تاسو پورې به خاندو کشته جوړ کړه او دا کشته دې درې سوه ګټ وګداوه او سوري 50 غزو او د ځمکې نه بره هفته غزو چتا و درې چته جوړه کړې و درې
یو چت لس غزو پایند حصہ کی لیوان وحوش و بہائم واچول او پدری میں حصہ کی بنی آدمو اتیا نفر سلویخ نارینو سلویخ زنانو او د زنانو د نارینو په درمیان کې فاصله د آدم علیه السلام په جسد سره ورکړه دای موچت کړو ځان ندا کشته یې جوړ کړه او دا چې به را جوړ کړه دی په کې سوار شو نو دا ابلیس لعین په کومه دنیاو نو علامه قرطبی تفسیر کې د یو چا قول نقل کړی دی چې دا خر نه ده خر د خر لکه یونی وا او د دې سره دن نشو دا تفسیر قرطبی د وهب ابن منبه پر روایت باندې کړه ډېر یو شاذ او غریب روایت نقلی نو وايي چې دې لکه د خر پورې نخته او نه دادن نشل نو مغه چې نوح علیہ السلام ته خیره کړی وی نو مټټو ګرځل ټول عمر بار په سوري او خلک دې سپکه مونته ګوري اس قچر باندې خلک بار روړي خو به ډېر ښه غیا ور کوي دا غریب د درې اصولو مرکار کوي خو اخره کې به روټ شي غیا و ته څوک نه چې خوشي کې وي چې ته پلو کې خورا ډېر سپکو ته ګوري بس دوی په دې کې سوار شو دا عاشوري ورځ وا دا لسم د رجب چې دی په سوار شویو شعبان رمضان شوال ذوالقعده ذوالحجه محرم لسم د محرمو د عاشوري ورځ وا چې واستوت علی الجودی په جودی باندې دی راکشته کې نام شو او وبو وچګړې شو आवाज یار دبلعیو ما کې ویا سما خلیعی आवाजونه وشو اسمانو بدی بندی کا ازمکه وبرا کاغا بس دی आवाज سره ازمکه وچ شو او دا مستوت الجودی په جودی غربانه موصل سنز دی د نصیبین په علاقه باندې وغر دی عراق سنز دی د عراق خاریه د موصل هغه ځکه چې کوم دی راکشته کېنول شو بیا د غره په سر باندې دی او خدا څخه اندازه چلن دی او بو څنګه دی ډیری دی کلګی دی نبی کارغته وی چې زته معلومات راوړه چې وب څنګه دی ډیری پاتې دی کلګی کارغه چې خوشی شو الته مردار پرتاو پاغي ون خطر ډیر وخت انتظار نوح علی السلام وکړ قران کوثر ته وی چې تلاړش کوثر چې لاړه واپس زراله نوح علیہ السلام ته ویل چې وبو چې شوی وی کارغه چرته وی غلطه مردار او پاغي باندې لګیو وی ځوي تا مسلمانانو خدمت ونه کوي خدای تعالی دې د انسانانو نه په نفرت کې لرا پس هغه خیرو هزار والده چې دا لاس خلق د سکی کنه هغه وی چې زی وی اجتماع غر شي والوزي سخت په مرغانو کې ردن کې سیس چې د انسان نه کارغه دي اسی عادت ده ته په گزار مکو دې چې نصیب یو دم چې ګنې اوس والوزي نصیب په یاره باندې نوح علیہ السلام خیرو والے چې کوثر بیا رالنو دې خو ته چې وکړه تلخبي په خاطر وینو نوح علیہ السلام پوه شو چې حالات ښه کنټرول دي نبی دې په غاړه باندې داسې چا سواسي لاس راخ کا تفسیر قرطبی لیکلی دا غاړو کې چې کومه پټه ده دا د نوح علیہ السلام د لاس برکت دی هغه پر راخل شي د کوثر او دعا ورته وکړه چې ځکه خدای تعالی د انسانانو سره په الفت کې لره او ګورئ په تمامو مرغانو کې چې کوثر سره انسان څومره مینه کوي بلې سره کوي او څومره چې کوثر سره مینه کوي بلې سره کوي بل شی انسان سره څومره مینه نه لري او تواقعات نورم لیکلي ما درته ویل چې ډېر عجایبات لیکي چې اوس حقیقت لري کنه لري والله اعلم
خدایم ذکر کړی دی چې دا مګه او مګک نه دي دا پکې ډیر زیات شو چې دا پکې ډیر زیات شو نو بس دی دا کشتۍ شورې کوله وای دا خو بره دنه کېږي دعا وکړي چې الهه دا په دې وسوکم ویله څه وکړي چې دا زمره نه زمره د زمری د لکې پامسا باندې وه نو چې نوح علیہ السلام پامسا ویلا نو نر او خزه دو پیشوګان ته پیدا شو چې پیشوګان ته پیدا شو بس هغه امه کې پسړونه نه وتی به چرته راوتی بیا دې سارو په کې ګندګي رضیاته کړي وا کشته درنه شو به دعا وکړه چې الها دا کشته درنه شو کو دروازې خلاصو خلند چت دی وبره دنه کیږي نو به وی چې تا فل پامسا باندې وها فل چې پامسا باندې وها نو خنزیر ته پیدا شو د خنزیر کار څوګه ګندګي خړل نو بس هغه د دې شینو د ګندګي خړا هغه مال به کول او د بخړا بس دې کې چې کاته جوړاول تا خپل بدن نه کارخانه پکې ولګیدا واقعات دی تفسیر قرطبی راغستی والله اعلم ويصنع الفلك ونوح علیہ السلام چې جوړول به کیشته لرا هر کله بچ تیر شه په د باندې ملان سړل مشران د قوم ددنه سخروا منهم مسخري به کول د پورین قالوا نبيل ورته نوح علیہ السلام ان تسخروا منا کچری مسخري کوي تاسو مونږ پورې نن ورځ فإنا نسخر منكم پس یقینا مونږ به مسخري کوو تاسو پورې ورځ بلا کما تسخرونا لکه څنګه چې تاسو مسخري کوي په مونږ باندې نن ورځ فسوف تعلمون ذر تاسو په پیژنې پوي وشي پاغه چا باندې یاتی چې راځي باغ عذاب عذاب اسه عذاب یخزي چې شرمای بدل را هلاکي بدل را ويحل نازليږي عليه پاغه باندې عذاب مقيما عذاب دائم په آخرت کې التب بیا بل عذاب په دائم نازل شي حتا اذا جاء امرنا نو جوړولې کېشته ترغه پورې حتا اذا جاء امرنا تر دې چې راغې امر زمونږه راغې وخت عذاب زمونږه او امر د تعذيب زمون وفارت النور او کوټې د تنور کوټې د تنور متعلق مختلف اقوال دي بعض علما کوئی چې دا د هوا به تنور او نوح علیہ السلام ویل چې الها د دې نه خبسي کم ټیم کې مونږ شته کې سوار شو نو ورته ویل شو چې د هوا به معروف تنور ازه ورته عراق کې اصل شوی چې عراق پلانې علاقه کې چې تنور معروف د هوا به خپل تنور پاتې دی هغه تنور نه چې وبره روان شوی نو تاسو نور کېشته ته خېږي دا به نه خې او دویم قول دا چې تنور په کوفه کې یو جزیره و چې دا غینو چې دی چینه کله وبره وخټې دی زیات شوینو د علامه دریم قول دا چې د یو جزیره و پاغي کې و څلورم قول دا چې مراد د تنور نه رڼا د سبعی دا سبعی په ټیم باندې عذاب راځي او عبد الله ابن عباس ته راځي دا چې مراد د تنور نه مخ د زمکه دی او کوټه د مخ د زمکه خو اکثر مفسرین وایي چې دا معروف تنور ورته خو دلته چې دین او بر روان شي نو دغه وخت کې تاسو بیا نور پورته کی قلنا نو موږ دې لري قل نحمل فيها من كل زوجين ورته موږ سوارکه پرې کېشته کې کوفه کې اوسو کې هند یا دې څوک جزیره یا دې دا کېشته من كل زوجين دار جوړونه اسنین دو هر صنفین نہ دو واهلک او سور کړي کېشته کې اهل خپل الا من سبق مگر هغه څوک سبق قال القول چې مخ کې شوی باغوانی قول په تعذيب سره ومن امن او چت کا پکشته کې سوال کا هغه څوک چې ایمان لري تا سره مؤمنان چې دمو چت کا ځامن او د هر صنفین نه اسنین ذکر و انثى الہ فرمای وما امن ما الا قليل او ایمان نو راوړې په دا نوح علیہ السلام سره مگر ډېر لږو کسانو اتیا نفرون
شپږ دېرش رجال شپږ دېرش نساء او حام او یافس او سامو د دې درې بیبیانې وي او یو نوح علیہ السلام او یو بیبی وا او من سبق علی القول چې دا کنعان یو زوی او داغه مور منافقه او چې واعله نومید د لوط علیہ السلام هغه خزه واغله او په غین باندې او د نوح علیہ السلام یو خزه منافقه او واعله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها نوح علیہ السلام سوارشی پدی کشتی کی او وائی بسم اللہ مجریها فنن دا الہ بانے وقت اجرا دا دی ومرساها وقت بندی دو دا دی کشتی وقت جری و وقت بندی دوی پہلا یا مصدر میمی کا بسم اللہ مجرا و مرساها فنن دا الہ بانے روانی دل کشتی دی ومرساها و بندی دل کشتی ان ربی لغفور رحیم الہ قصہ داغی بیانی وحی حال دا کشتی چکم و تجریبی ما روان و قضیبان نہیں فی موجن پچپول دریاب کل جبال اسی چپی چوی پشاند غرونو پا ارتفاع پلویوالک ونادا و آوازو کنوح علیہ السلام ابن وزوی پلر چکنعان حال دارے چو دا زوی پی معجلنا پیو اڑخ کین د کشتی یا پاړخ کې د غره یا پاړخ کې د نوح علیہ السلام یا پاړخ کې د ایمان نام یا بنیا اے بچی زما ارکب معنا را سوش زمون سرا لا اله الا الله و ارادن نشا مکه غته د کافرینو سرا گنه غرق بشین او ورته کنعان صحاوی زرد چې پنا بونی سما التجئو واستندو فنابونی سما الى جبل یغر لرا یاسمونی صغر چخلاص بکی ما من المائد و بود غرق دوبونا اوی ورطا نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم من امر اللہ نشتا ساتن کے نرد من امر اللہ دا عذاب دیلانا الا من رحم لیکن آغا چه رحم کرے باری تعالی پاغبانی وی باغ معصوما استثناء مفقدہ منقطع رخا لیکن من رحمه الله اغا معصوم دے عاصم نشت دے او هر چه من رحم دے خو معصوم وحال بینهم الموج او کدا عاصم مانا پخلاصیدون کی ہوگی نبی ابا منقطع متصل بشی نخلاصون کے نشتا مگر من رحم اغا معصومین خلاص بیو منقطعش وحال بینهم الموج او حائل شپا من دا دوارو کی الموج چپا نو پا من دا نوح علیہ السلام او دا زوئی کی یا پا من دا کنعان او دا غر کی یا پا من دا کنعان او دا کشتی کی فکانی پسوارا پسو گرزید دا مغرقینونا دا غرکڑے شون او گردیدا دا شپږ میاشتې دا یو ګرځیدا واره پاسا لسم دا رجب سوارو په لسم دا عاشورې دی کوش وقیل ویل شیا ارض بلعی از مکی ابلعی یعنی اجزبی ونشفی راکا گو اچیکا ما کی وبخبلی ویا سما ویا اسمانا اقلعی احبسی بندکا وبخبلی وغید الماء او کمی کلیشوی اوبا وقودی الامر فیصل کلیشو کار دا حلاک دا قوم دا وستوت او برابر کی نصر کشتل جودی بغرد جودی باند نصیبین سرنزدی دا موصل خایه کی دا غر وقیل بعدن او ویلشو بعدن لریوالی دا رحمت دا الہنا للقوم الظالمین قوم ظالمین لرام آوازو که نوح علیہ السلام رب خپل دعاین دعایو کلا پزاری با وی ولی رب زمان یقینا دازوی زمان من اهلی دال زمان دین اغا اغل زمان چتا وعدما سرد نجات کڑیوا مخ کی تیر شویو کنا من کل زوجین اتنین و اهلک
وان وعدك الحق یقینا وعدستا چې کوم دا صدق دا او ته احکم الحاکمین اعدل د حاکمین وي ما سره د اهل د نجات وعده کړو بچی باندې زه خوښ او ورته وایي تعالی نوح علیه السلام انه ليس من اهلك یقینا دا کنعان نه د اهل ستانه د استاد اهل نه یعنی سمانا انه ليس من اهلك الذي وعدتك النجات دا استاد اهل نه د کوم اهل کې چې ما د نجات وعده کړو یا اهل په معنا د آل دی انه ليس من اتباعك دا استاد تابعدارونه نه او زما مراد د اهل نه تابعداران خویا دا چې دا اهل نه دی اهل چې ما د نجات ویل التهم استثناء ده کنه واهلك الا من سبق عليه القول انه یقینا دې چې کوم دی عمل دی غیر صالح یعنی ذو عمل غیر صالح دی خاوند عمل دی غیر صالح عمل والا دی فلا تسألنی پس مغوڑ زمانہ نجات دا آغا چالے سلکہ چنشتتا رپاغی والی علم نو آغا چتا تا پی علم نشتا مانا مغوڑ انی یقینن رچی ماعظو کا وازو نصیحت کم تا تا چتا سے بارک وقتنا بیامانونا کی یعنی من کم تا دینا ان تکون چشی من الجاہلین دا نا پوهدن کنا پا سوال لاغت سبانی چی علم پی نلارین دیشی بانی تا تا علم نشتن دشتی مانا بینا واری یا آعیدو که نصیحت در تکم دیر پر اللہ تکون من الجاہلین چی دا جاہلین ننشی وی نوح علیہ السلام یا رب زما یقینا زچی معوذ بک پنانی سمپتا باندی د دې خبرې نه اسانو کا چې تاسو کوم ستانه دا سباله کې چې نشته مال را پاغيوانه علم پنانی سم چې علم را ته پینې بیا سوال کو و الا تغفرني کچری بخنونه کې تمال را او رحمونه کې ته په ما باندې شمبد خاسرین نه بالعقوبه قیل هو لشون نوح علیہ السلام ته چې نوح علیہ السلام کشا نکشتین بسلامن بسلامت سر دا غرق مننا نجانب زمونا نا احسان دے پتاوان او کشا برکاتن پسادات و برکتن باننے چیدی علیک پتاوان والا امم پسومتن باننے ممم ماک داغا چانا چیدی تا سرام دیتا امم ذکر ویل شو چید دغی کسانونا امم پیدا شو لکه یو بچه پکی حافظ و ترکان داغ اولاد دویم بچه پکی حام و حین داغ اولاد دریم بچه پکی سام دے عرب و فارس داغ اولاد او د ترک سره چې کوم دی یاجوج او ماجوج هم باندې خلکو یو ځای کړي نو برکات دی علیک پتاوانه وعلى امم ممن معك ذکر تو امم ویلش و امم او سا امتنا نور دیم چه دا دی پا ملاگانو کے پراتنی اصلاب ردی کرین جماعتنا دی سنو متعهم زرد چه عیش گورکو منگا غیلرا ورستو دا خروج دا دینا دا شاگانو دا پلارنا ثم یمسهم من عذاب علیم بیاوار رسیگی دیتا زمونگ دا عرقنا عذاب علیم کچرتا کفریو کا وعید شو علا امم ممن معك او سا امم نی چه مونگ باعیش ورکو ثم یمسهم من عذاب علیم تا تقدیرات ما ذکر اکرل چه بازی خلق دا خبر کئی چه دا عذاب دا توفانی نوح چه دا دا یو قوم مغلق ذکر آگلی و دا پا تمام دنیا ندر آگلی او دا قول دا جمهور خلاف دی او دا دی قول قائلین پا دی زمانه کی چه دی دا اکثر انگریزان او دا خبر دی طرف ترکاگی چه دا طول دنیا کی نو چه اثر نشتا نو راجح داده چه دا پا تمام دنیا بانی دا راگلی دا توفان نو ذکر ماوی چه اممون سو امتون نور دی فی اصلابهم سنمتعهم بعد خروج من اصلاب ابائهم ثم يمسهم من عذاب علیم که کفر و کشر
نو دا غدي په شاګانو کې نطفو ته اشاره ده او من اکثر چې کوم دی هغه سره نږدې چې کوم قومونه هغه سنفر وایي ته اشاره ده تلکا دا چې بیان شمنم بایل غیب دا اخبارات الغیب نه ده نوحیا چې وحی کوم نه دی الیک تعالی را ما كنت تعلمها علم نظر تا پدغی باندې انت تا ولا قومک قوم ستا یا رسول الله من قبل هذا وړاندې لدینا ګوره دا د اخبارات د غیب نه چې موږ وحی وکړه دې تا ته ستا علم او ستا د قوم علم په دې باندې مخکې نه و نو چې هر کله مخکې په باندې علم نه و ورستو د وحی نه خپل علم ثابت شو مخکې تا علم نه نو دوی بیا وایي چې یاره امباده او علم نه دی نو د آیت دلیل د دې دی چې امباده خو تا خپل ذاتي علم پې نه لره من قبل هذا او بعد هذا د وحی نه بعد تا ته په علم راغی فاصبر پس صبر کوه په تکالیفو د مشرکانو باندې چې تا ته درکړي تکذیب د دې چې تا ته په صبر کوه ان العاقبۃ للمتقین یقینا عاقبت چې کوم نه خیر را عاقبت د متقینانو ته چون کې ما مخ کې ویل چې قصې له څو مقاصدو لپاره دي او لوی تجدید تبلیغ فقیرا تخفیفات دنیوی فقیری دلیل نقلیه فقیری خو لوی مقصد پکې لنثبت به فؤادک دې زړه ته به ثبات ورکو نو فصبر راغی هغه څه ختم شو نو علت او تبیان کړي چې بس صبر کوو پاتې شو نوح علیہ السلام ابن عباس سے قول پکې دار چې 480 کالو په عمر د تبعثت او نبوت ورکړي شو او اکثر انبیاء تصویر کرنے کی ملاو دا دا قول لے قوم تا یوصل و شل کالا دعوت ورکو اوئی نمانا نشپک سو کالا شو دے دشپک سو کالو پا عمر بالیو چی کشتے کی سور شو او چی کل دا کشتے نرا کشن و 350 کالے بے دعوتو چلو نیم سو کالا لبس فی قومی 1000 سنة الا 50 عاما نیم سو کالا شو او کتابونو دا لیکلی دی چې اشد بلاءن د دین او د دعوت په خاطر باندې چې څومره تکالیف نوح علیہ السلام برداشت کړي دا د رب کریم په انبیاو کې یو نبی او یو شخصیت هم نه دی برداشت په ټول انبیاء علیهم السلام کې د دعوت په لحاظ او د دین په لحاظ باندې ټول دنیوي تکالیف ډېر برداشت کړي او ګور تر 600 کالو پورې قوم ته تعذيب خبره نه کول اخر وخت کې پته لګی لا تخاطبني نه پته لګی چې دغه وخت کې زړه داو چې دعا وکړي چې الله اخلاصي خو الہ منع که نور تقدیر را دومره مشفق په قوم دا چې خلک چې بے صبر قوم الہ العالمین پیغمبران نه جوړي هغه بچرته چا تاسو سوچو کوي چې یو کوڅه باندې روان وي او اسی یو سړی چې تاسو ورانی او ته د جماعت امامي تاسو بق بق ته وګوري او یا اسی یو شکیله وي یا یو بے نبی معمولی د خلی زبانیو کی نو سړی ګوري 2 ورځې روټۍ خوان نه ورکوي چې دا سقي سو شو دا ولې داسې وشو او دې زړه کې کریری به چې خدایانو تر ماښامه یې تېر مه کړو دا زړه کې راخیري کوي ځان باندې راوړي انبیاء علیهم السلام خو مستجاب دعوات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بدا سے تیرېدا په کاڼو باندې به گزار پیوش چې مخ به تاو کړو چکی به واله مسخري به پسې وش طائف کې پکانو وشتل شو جبرائیل السلام ته بل فرشتہ راغلی دا څوک دی ملک الجبال دا ودا خو کله نو راغلی نن څنګه راغلی دا نو داسې حال دی چې سر په د وینو نه پانی مبارک ډکی ودا الہ العالمین را لګلی چې دته وایا چې دې فرشته ته امر وکا دا په غرونو مقرره قوي فرشتہ دا د طائف دا غرونو په بنسکور کی وی اللهم اهدی قومي فانهم لا يعلمون زما قوم ته هدایت کې دینه پوي کدی ز پیژندې دې پکانو نه وشت وی دا وای ته
دیشی تفاره زتا اجازت نه دا دومره صابرین قوم نو دا خدای تعالی پیژندلی وو نبی دې نبوت ته خاص کړي کدا چې هر یو چاته دا نبوت ورکوله او یو قوم معمولی خبره ورته کړي یو د سم د اخلاص ورته کوله کله دعا نه قبل دې خو نبی او دعای مستجاب ده کله قبل اول نه اله وبس خلق به تبو برباد ټول بے صبر سړی ته دانه ملوي او دا شنولې کرامو کوم ګور ډیر صابرین خلق چې څومره صبر کې اعلی درجه کې مغمره مقام چت نه دا ډیر لوی او دا عذاب چې کوم ورځ په باندې راغی دا یو څو هفته مسلسل د وهلو د لاسه به وشه پروت بار تر وته ډیر ځای په شوش پکسو کاله ډیر عمر دی او راغی او دا چې خلک سپینګری هغه ته دعوت ورکړه د یو سپینګری او دا غزامنو دا هغه سره امساونه چې ته را خلاصول نو ولويده نو چې ولويده ځامنه غوسه شو چې ستاله لاسه زموږ دوی خوښ شو وی خو زه نو علم نو ما خو د سند دی ما خو دعوت ورک نو زامنو دې دومره وغه چې دې وخت به وشه پروتو او به یو وخت بعد را په خود شنو بیا وروته به دعوت شروع کړ نو هغه بی دینه خلکو دا وویل چې خطر بیا راوته ګوسو ته بیا والو نو څو هفته چې دا مسلسل کار د سره وشه الہ العالمین بس غضب په جلال کې راغی او بس د ته ویل لا تخاطبني بس نور ما سره دې بارے کې نه راګيږي د دې د عذاب ټیم را نږدې شوی سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.